سلامونه دوستانو له ډېرې مودې پس یو وار بیا له تاسو سره ملګري یو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د ایران او د اسرائیل په منځ کې جګړه روانه ده. د دې جګړې په اړه باندې یو څو مهمې خبرې تاسو سره شیر کوو چې رحمان بنیري کړي دي د پاکستان په اړه باندې. هغه وایي چې په ښکاره باندې پاکستان له ایران سره مدد کوي، د ایران سپورټ کوي. ایران ته وایي چې موږ له تا سره یو، خو په پټه کې هغه له اسرائیلو سره ولاړ دی. ځکه له اسرائیلو سره ولاړ دی چې څو ټیم له مخه چې انډیا په پاکستان باندې اټیک وکړو. د انډیا او د پاکستان ترمنځ جګړه روانه وه. د دې جګړې په دوران کې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ پاکستان ته وویل چې دا جګړه به موږ بنده کړو. نو هغه جګړه چې کومه وه امریکې بنده کړله. نو په دې کې د امریکې مفادات دا و چې اوس له ایران سره چې اسرائیل جنګیږي، د پاکستان له طرفه ایران ته سپورټ په ښکاره ورکول کیږي، په پټه کې اسرائیلو ته ورکول کیږي. نورې خبرې د رحمان بنیري په دغه ویډیو کې وګورئ. نو دغه ویډیو تاسو سره شیر کوو، تاسو دا ویډیو وګورئ. د دې په اړه باندې تاسو خپل نظرونه هم شریک کړئ. پاکستان یوازینی یو هیواد وو په دې ټوله دنیا کې چې امریکا او اسرائیل فکر کوو په دې جګړه کې د اسلامي هیواد په توګه باندې د خپل قام یا مذهبي ګوندونو د فشار لاندې هغه په پټه یا په ښکاره د ایران سره کومک ملګرتیا کولی شي. خو امریکې د دې بندوبست له مخې کړی و. کله چې د هندوستان جګړه وشوه دا یو ګولډن چانس و، دا یو طلایي لمحه وه، موقع وه چې امریکې د هغې نه ګټه پورته کړه. د امریکې صدر د پاکستان په حق کې بیانونه ورکړل او د پاکستان سره د خواخوږۍ او همدردۍ خبره وکړله او د پاکستان فیلډ مارشل جنرال عاصم منیر چې دی هغه سباله په هغه غونډه کې شرکت کوي، کومه غونډه چې د امریکا د صدر ډانلډ ټرمپ د کلیزې زیږون د ورځې د لمانځنې په ورځ او د امریکا د پوځونو د 250 کلیزې د دستوره او ډېر غټ پریډ دی په واشنګټن ډي سي کې هغې ته راپوتل شوی دی. پاکستان یو د هندوستان سره جنجال وو، یو په کور دننه د ټي ټي پی تحریک طالبان پاکستان او بی ایل ای سره جنجال وو. سیاسي جنجال سره پاکستان د تفریق او تقسیم سره مخ دی. په اقتصادي توګه د غټ جنجال او مشکل سره مخ دی. په دې ټولو جنجالونو کې چې کله امریکې د هغې په اوږه لاس کېښودو، سیدې ته یې راجوق کړو، خپل ترخ ته رانږدې کړه، نو پاکستان هم د یو ګولډن چانس وګڼه چې راشه په دې کې د دې نه ګټه پورته کړه، ځکه چې ګاونډ کې سره ډېر سخت طاقتور دښمن دی هندوستان، بیا به څوک کومک نه کوي، نو راشه امریکې ته غاړه کېږده چې هغه څه وي هغه کوه. لہذا په پاکستان کې اوس که څوک جلسه کوي، که څوک جلوس کوي، که څوک داري وباسي، که په اخبار کې مذمت راځي، دا به داسې وي چې دا به هغه شان وي څنګه چې امریکې سی آی ای په پښتونخوا کې په پاټه کې ډرون بریدونه کول او پاکستان به مخالفت کو. پاکستان به دا زیاتې کوي او دا کار نه دي کېدل پکار او دا کار بدلېدل پکار دي. همداسې به دا قسم روانه وي. په پټه پاکستان د امریکې او اسرائیلو سره په دې جګړه کې داسې ښکاري چې سلا دی. جنرال عاصم منیر په امریکا کې ناست دی او هغه به د دې مذمتونه کوي، شهباز شریف دی، خو نه به پوځي کومک وي، نه به مالي کومک وي او نه به بله څه لاره وي او نه پاکستان کولی شي. دوستانو تاسو د رحمان بنیري صاحب دغه ویډیو د کلیپ راسره وکتلو چې په هغه کې رحمان بنیري وایي چې پاکستان په پټه کې له اسرائیلو سره مدد کولو کې ښکاري. نو تاسو د رحمان بنیري صاحب دې خبرو ته او د پاکستان او د اسرائیل او د ایران د جنګ په اړه باندې کوم نظر لرئ؟ تاسو له موږ سره په کمنټس کې شریکئ. د نورو د نوي کنټینټ لپاره له موږ سره اوسئ.